بسم الله الرحمن الرحیم. خاص په امداد د الله پاک چا مهربانه والا او خاص مهربانه واده. شروعکم اذا جاء نصر الله، کله چې راشي امداد د الله پاک، والفتح او فتح او غلبه د مکی. ورأيت الناس ویني خلق يدخلون چې دنه کیږي فی دین الله، په دین د الله پاک کې افواجا ډلې. د فتح مکې نه وروسته خلق بیا ډلې داخلي دل دین ته اسلام کې. پس سبح نو پاکی بیان وا حبیبا بحمد ربک، پستاین در خپل لګیا واستغفره، بخنه غواړه د الله پاک نه. کله چې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ته د آیاتونه رالل، د الله جل جلاله حبیب با پرکو کې وی سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي یا رب اغفر لي. دا وی په دې آیات باندې عمل کو. نو سجده کې به وی سبحانك اللهم، سبحان ربي الاعلى نرستو او سبحان ربي العظيم نرستو. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك ربنا اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك ربنا اللهم اغفر لي. دا وی دې آیات باندې عمل کو. د دې آیات نو رستو کپاسې دبا او ککې ناستبا دغه په خپل باندې ودا الفاظو چې سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك استغفر الله. پس سبح نو پاکی بیانوا بحمد ربک، پستاین ظرفل لګیا یا د الله حمد بیانوا. واستغفره، بخنه غواړه د الله پاک نه. پیغمبر خو ګناونه نه وکړي، بلکې دا خو درجات دي. دا امت ته ترغیب دی چې بخنه غواړي، ښا د ګناونو بخنه غواړي. پیغمبر خو ګناونه نه کړي، دا صرف د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لوی شانی او بخنه غواړي. واستغفره، بخنه غواړه د الله پاک نه. انه یقینا د شان خبره دا شاندار کان توابا، دا الله دې توبه قبلونکې. سورۃ النصر مدنی سورت ته، مصحفی ترتیب سره 113 نمبر دی، نزولی ترتیب سره 114 دی. د قران کریم کې 114 سورتونه دي او دا اخیرنی سورت ته چې د دې وروسته بیا 100 آیاتونه نازل شوي دي. پوره سورت نه نازل شوی. اذا جاء نصر الله والفتح، سورۃ النصر ربط سورۃ النصر نمخ کی سورت سره. مخکی سورت کې سورۃ کافرون کې د مؤمنانو صفت تشجیع بایکاټ کول د کافرانو نه ذکر شول. نو په دې صورت کې ولا بشارت ورکړي، خوشخبری ولا ورکړي. استا ملګری بډیر کړي، تا کافرانو سره بایکاټو کو ملګری بډیر شي. د الله نافرمان سره بایکاټو کا ستا ملګری بډیر شي. دیم مخکې صورت آیات اول پنځم کې بایکاټ ته مجرمان ذکر شو، ولا انتم عابدون ما اعبد. صورت کافرون کې چې دا یو قسم ابتلا وا. نو دلته په سورۃ النصر کې اول آیات کې ذکر د دوه نعمتونو کوي چې نصر دې، فتح او امداد د الله رب عزت او غلبه ده. یعنی چې کله دغه امتحان کې پاس او کامیاب شي، کافرانو سره بایکاټو کو، الله بدل الله دا نعمتونه درکړي، نصر او فتح بدل درکړي، دوه نعمتونه درکړي کنه. ملګری به ډیر شي، خلق په دین ته په ډلو ډلو داخليږي، او دارنګي امداد به الله رب عزت ستاو کی او غلبه بدل درکړي. مکه فتح شو بیا کنه. درې مخکې سورۃ کافرون کې اول آیات او شپږم آیات کې سبب ذکر شو بایکاټ ته کافرانو نه. نو په سورۃ النصر اول آیات کې مسبب نصر او فتح ذکر کړي. امتیازات سورۃ النصر، سورۃ ممتاز په تصدیر د سورۃ اذا جاء نصر الله سره. دویم په خصوصي بشارت دنیاوی باندې، او دریم په اشاره فراق او اجل د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته. عمر رضی الله تعالی عنہ جړل د صورت نازل شو. چای تاسو کو ولی جاړي دکا دغه خدا بشارت ته خوشخبری ده چې الله وای فتح بدر کم، غلبه بدر کم، مکه به تاسو فتح کوي.
دارنګ چې کوم دنو په کفار باندې غلبه ومومي او دویم دا چې تاسو مرګري به سیوا شي دا خود بشارت صورت ته ته ولې جاړي غوي په دې جاړه ما تاسو ته پته نشته کنه چې په دې صورت کې الله رب څه فرمایي دا صحابه کرام لوی شانو د قران کریم فوها او فهم غي ته دومره حاصلو چې غي په دې فویدو چې الله رب عزت په دې صورت کې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم رخصتی بیانې کړي چې پیغمبره دین خلکو ته ورسېدو خلق هغه په ډلو ډلو باندې اسلام کې داخليږي او تعالی الله غلبه او فتح درکړه ستاسو د جون ډیوټي پوره شو اوس چې کوم دین ورو ځان رانغاړه او دارنګ د الله تسبیح بیانو په سبح بحمد ربک واستغفره د الله نه بخنه واړه نه په دې باندې جوړل په دې کې فراق او اجل د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دی دغه ډیوټي پوره شو اچھا ډیوټي پوره شي بیا ریټایرمنټ اخلي دا ول سورۃ النصر البشاره للمؤمنین بشارت مؤمنانو ته خلاصه د سورۃ النصر الله الله خوشخبری مؤمنانو ته دا د سورۃ داوا ده سورۃ کې هغه مؤمنانو ته بشارت ذکر کړي چې هغه د الله په لار کې جهاد وکړو او د الله دشمنانو نه بایکاټ وکړو او دا ذکر کوي چې بایکاټ کول د الله جل جلاله دشمنانو نه سبب د الله جل جلاله د امداد دی دارنګ صورت کې درې انعامات ذکر کوي اول نصر دویم فتح او دریم کثرت د ملګرو او د دې مقابل کې درې اوامر ذکر کوي امر بالتسبیح اول او دویم امر بالحمد دویم او دریم امر بالاستغفار بسم الله الرحمن الرحیم خاص په امداد د الله پاک چې مهربانه والا او خاص مهربانه والا دی شروع کوم اذا جاء نصر الله کله چې راشي امداد د الله پاک والفتح او فتح او غلبه د مکی ورأيت الناس ویني تخلقو خلقو يدخلون چې دنکیږي فی دین الله په دین د الله پاک کې افواجا ډلې ډلې د فتح مکې نه وروسته خلق بیا ډلې ډلې داخلي دل دین ته اسلام کې پس سبح نو پاکی بیان وا حبیبا بحمد ربک پستاین رفل لګیا وسه لګیا واستغفره بخنه غواړه د الله پاک نه کله چې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ته د آیاتونه رالل د الله جل جلاله حبیب با پرکو کې وی سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي یا رب اغفر لي دا په دې آیات باندې عمل کو نو سجده کې به وی سبحانك اللهم سبحان ربي اعلی نرستو او سبحان ربي العظیم نرستو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك ربنا اللهم اغفر لي سبحانك اللهم وبحمدك ربنا اللهم اغفر لي دا دې آیات باندې عمل کوو د دې آیات نو رستو کپاسې دبا او ککې ناستبا دغه په خپل باندې ودا الفاظو چې سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك استغفر الله فسبح نو پاکي بیانوا بحمد ربک پستاین ظرفل لګیا یا د الله حمد بیانوا واستغفره بخنه واړه د الله پاک نه پیغمبر خو ګناونه نه وکړي بلکې دا خو درجات دي دا امت ته ترغیب دي چې بخنه غواړي ها د ګناونو بخنه غواړي پیغمبر خو ګناونه نه کړي دا صرف د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لوی شانی او بخنه غواړي واستغفره بخنه غواړه د الله پاک نه انه یقینا د شان خبره دا شاندار کان توابا دا الله دې توبه قبلون کې